د پښتو زده کړې درنو مینوالو سلامونه. د ژمنې سره سم نن درته په پښتو تورو کې پر عربي تورو خبرې کوم. د اسلامي یرغلګرۍ سره پښتو ته د دې ژبې توري هم راننوتل. د یوازې پښتو ته نه دي راغلي، فارسي ته تللي، اردو ته تللي او نورو ژبو ته هم تللي. پښتو کې 10 توري دي چې له عربي راغلي. دغه سره توري چې دي دا ټول عربي دي، یعنی س، ح، زال، صوات، دوات، توی، زوی، عین، ف، قاف. دغه د عربي توري دي. هر وخت چې تاسو لیکل کوئ نو دا توري پکې مه کاروئ. خو که یو عربي کلمه وي، مثلا ثواب، ثواب کې دا س راځي، یا مثلا حلوا سوه، یا حمد، لکه زال ذکر په دې کې راوړلی سي، خو هغه چې عربي وي. یا سوات یا صمد په سوات سره لیکل کېږي. دوات لکه ضعیف، توی لکه تیاره چې الوتکه موږ ورته وایو، اړتیا نشته چې ویې لیکي. زوی چې ده ظریف، یا عین چې ده عبدالله عبادت، دغه عربي ټکي دي. یا ف چې ده فاروق، قاف هم چې ده لکه قرآن. نو دغه ټول توري سو چې عربي دي. کله چې تاسو یو کلمه وینئ دغه توري پکې راغلی وي، عربي به وي. او که خپله مې یوه کلمه لیکله چې پښتو وي، هیڅ وخت دا توري پکې مه لیکئ. او که شک درته پیدا سو چې دا به عربي وي، بیا هم په پښتو توري سره ولیکئ. مثلا ف په ځای پ ولیکئ، په ځای کاف ولیکئ، زال په ځای زی ولیکئ، ح په ځای خ لیکلی سئ. په دې کې به زه بیا په رسنیزه ژبه کې هم خبرې کوم، خو لنډ دومره وایم چې لکه ثواب کې س سته، لکه ح ده حلوا کې شته ده. نور ډېرې کلمې دي چې موږ به د لیکلي دي، لکه قمیص په قاف نه لیکو، په کاف یې لیکو. سوات نه لیکو، سین باندې لیکو. او دغسې نورې کلمې هم دي، یعنی فیل. هغه بله ورځ ما د یوه نامي لیکوال کتاب کې فیل یې په پی لیکلی و، پیل سره یې لیکلی و. او دا به بدلیږي، یعنی ځینې بدل سوي، ځینې به بدلیږي. ښه وخت ولرئ، الله مو ونازوه.